دولسو سیزونو سره اودس ماتېږي. اولنی نمبر د تش اودس ماتي او د ډک اودس ماتي د ځای نه چې هر څیز خارج شي دې سره اودس ماتېږي. که هغه اودس ماتې دی، که هغه هوا ده، که هغه وینه ده، که هغه کاڼې دی او که هغه بل شی دی. که هر یو څیز د مخکې د اودس ماتي د لارې نه یا د وروستو اودس ماتي د لارې نه خارج شو، که اواز دی، که هوا ده، که کاڼې دی، که چینجې دی، که وینه ده، که اوبه دي، که هر څه دي، که اودس ماتې دی دې سره، که مني ده، که مزي ده، که ودي ده، هر یو څیز سره اودس ماتېږي. منی سره خو غسل واجبېږي. نو دې ټولو څیزونو سره چې د مخکې اودس ماتي او د شاته اودس ماتي د لارې نه هر شی خارج شي نو دې سره اودس ماتېږي. فقها پکې قید لګوي الا ریح القبل، مګر د مخکې شرمګاه د هوا سره اودس نه ماتېږي. د سړي د مخکې شرمګاه نه چې کله هوا خارج شي دې ته فقها اختلاج وي. اختلاج وي تر تراحت ته، خوځېدلو رپېدلو ته دې سره نه ماتېږي. دې کې یو صورت دی د زنانو چې کله دواړه لارې یو شي وي او مخکې نه هوا خارج شي، احتمال پکې چې دا د شاته دی نو زمونږ د امام صاحب په نیز هغې سره بیا اودس ماتېږي. دویم نمبر چې کله د زنانه اولاد پیدا شي، اولاد ښکاره شي، اگر که څه ګندګي وغیره وینه زوه نه د ښکاره شوي اودس مات شو. چې کله اولاد هغه پیدا کېږي او ښکاره شي، اگر که څه نه دي خارج شوي نو دې سره اودس هغه مات شو. او دریم نمبر چې کله د بدن نه وینه یا نو پیپو یا زوی دا راوبېږي او د خپل ځای نه تجاوز وکړي نو اودس ماتېږي. چې کله بدن وینې شي او یا په دې بدن باندې ګن دی، دانه وغیره د هغې نه ګن وغیره راووته او د خپل ځای نه وبېده نو دې سره اودس ماتېږي. که راووته په خپل ځای اوچ شو یا بنده هغه اوچ کو بیا راونوته نو دې سره بیا اودس نه ماتېږي. او که نه یو ځل یې اوچ کو هغه بیا راووتو بیا اوچ کو دوی که دا ما پرېښی و نو دا به بېدلی و نو بیا سره اودس ماتېږي. وینې زوی پیپ وغیره دا چې کله د بدن نه یو اندام نه روځي او دا داسې وي چې دا د خپل ځای نه تجاوز کوونکي او بېدونکي وي نو دې سره اودس ماتېږي. دریم نمبر څلورم نمبر چې کله بنده قی وکړي، قی وکړي د خوراک وکړي یا د اوبو وکړي یا د زیړ اوبو وکړي او دا په ډکه خوله باندې وي. ډکې خولې تعریف سره ډکې خولې تعریف دا کوي چې دې نشي رامنې کولی مګر په تکلف سره. په ډکه خوله قی چې دا د بنده اختیار کې نه چې ایساري کړي. نو چې کله په دې ډکه خوله باندې الټی بنده وکړي، که هغه د اوبو وي، که هغه د زیړ اوبو وي، که هغه د خوراک وي، نو هغې سره اودس هغه ماتېږي. اوس که بنده لږې لږې الټی وکړل نو دا به راجمع کولی شي، خو په شرط د دې چې د دې سبب یو. مثال په طور یو بنده یو څیز ولیدو هغې سره یې زړه خراب شو، لږې شان الټی وکړل، بیا ورته رایاد شو همغه څیز بیا لږې وکړې بیا لږې وکړې او دا راجمع کې ډکې خولې ته رسي نو د دې سبب یو دی نو دا به په ډکه خوله حسابېږي، ځکه دا سبب یې یو دی. او که ناول ورته یو څیز زړه خراب کو لږې شانې وکړې بیا بل څیز ورته زړه خراب کو بیا لږې وکړې نو دا دوه به نه راجمع کېږي. نو چې د یو سبب د وجې نه وي او بېلې بېلې وي هغه بنده راجمع کړي ډکې خولې ته رسي دې سره به اودس ماتېږي. که چا د وینې الټی وکړلې او په ډکه خوله وی نو دې سره اودس ماتېږي. که د بلغمو الټی وي نو که وینه پکې وه اودس به ماتېږي او که وینه پکې نه وه نو تش بلغم په الټی سره اودس نه ماتېږي. دا څلورم نمبر. پنځم نمبر چې کله د بنده د غاښ یا خوله وینې شي او دې کې وینې راشي او دې نه لاړې وتوکي او دې لاړو ته وګوري نو دې لاړو باندې وینه غالبه وي، یعنې لاړې سرې وي، دا د دې خبرې علامه ده چې وینه زیاته ده او لاړې کمې دي او اودس مات دی. او که نه د لاړې وتوکلې او دا لاړې زیړې وي نو دا د دې خبرې علامه ده چې لاړې پې غالبې دي او وینه کم ده نو دې سره اودس مات نه دی. نو که چرې د خولې په وینې سرات لاړې بنده وتوکلې او لاړې په وینو باندې دا وینې په لاړو باندې غالبې وي اودس به مات وي ګینې مات به نه وي. شپږم نمبر چې کله بنده وده شي او داسې وده شي چې د ده سرین د ده مقعد په ځمکه نه وي لګېدلی. مقعد د ده ډک اودس ماتي د خارجېدو ځای ته مقعد وایي. کله بنده کلک ناست وي مونږ پښتو کې وایو زور یې په ځای باندې وي. نو که داسې حالت کې دی وده شي
نو دې سره اودس نه ماتېږي. خو که نه دی داسې ملاس دی چې د ده مقعد د ځمکې نه اوچت دی، نو دې کې استرخا د مفاصلو راځي، د بنده دا پټې او رګونه دا سس شي، نو دې کې دا خطره وي چې د ده نه به څه خارج شوي وي. دغه وخت کې دی د یو څیز په خارجېدو په هغې رامنې کولو باندې دی قادر نه وي که دی وده شي. نو چې کله یو بنده داسې وده شي چې د ده مقعد د ده د ډک او دسماتي ځای سرین دا په ځمکه کلک لګېدلي نه دي او دی وده شو، نو دې سره اودس ماتېږي. او که یو سړی په خپل ځای باندې کلک ناست دی او بیا خوب وکړو جوټې وواله، نو ده به بیا اودس دې سره نه ماتېږي. که یو سړی په ناسته وده دی او داسې وده او په خوب کې وغورځېدو، اوس به ګورو که دې د راویښېدلو نه مخکې د ده مقعد لا د ځمکې نه اوچت شوی نه دی، نو اودس یې مات نه دی. او که نه د ده مقعد اول د ځمکې نه اوچت شو بیا دی بیدار شو، نو یې اودس مات دی. ځکه د خوب په حالت کې د ده مقعد د ځمکې نه اوچت شو، نو د اودس مات دی. او که نه اول بیدار شو بیا اوچت شو، نو بیا مات نه دی. یا یو سړي داسې ډډه والې ده، یاره داسې ډډې والې چې زور یې په ځای نه دی او د ده مقعد د ځمکې نه هغه داسې اوچت دی او زور په ځای نه دی، نو دغې خوب سره که هغه په ډډه وي او که په اړق وي، دې سره اودس ماتېږي. نو دا شپږم نمبر شو. اووم نمبر چې کله په بنده باندې غوټه راشي، جنون پې راشي یا بېهوشه شي، په یو بنده باندې لیونتوب راشي یا پې غوټه راشي یا پې بېهوشي راشي، نو دې سره اودس ماتېږي. دې سره اودس ماتېږي ځکه دې کې بنده په خپل اختیار باندې نه وي، په ځان نه پوهېږي، نو ده باندې اودس کول لا بیا فرض دي، لازم دي. او نشې سره اودس ماتېږي. هغه نشه چې هغه د بنده په چال کې فرق راولي، د ده په خبرو کې فرق راولي، دغې نشې سره اودس ماتېږي. او چې د دې نه کمه وي، نو هغې نه بعد اودس کول لا مستحب دي چې بنده اودس وکړي. او چې کومه نشه داسې وي چې د بنده په چال کې د ده په خبرو کې فرق راولي، هغې سره اودس ماتېږي. بل اودس چې ماتېږي هغه په داسې مونځ کې چې هغې کې رکوع او سجده ده. رکوع او سجدې والا مونځ کې چې کله بنده قهقهه ووایي، نو د ده اودس ماتېږي. د جنازې مونځ کې نه بار شو، د جنازې مونځ کې که چا قهقهه وواله، صرف د جنازې مونځ به باطل شي او اودس به مات نه شي، هغې کې رکوع سجده نشته. او کم چې رکوع سجدې والا مونځ دی، دې کې چې کم بنده په قهقهه باندې وخاندي، نو دې سره یې اودس هم ماتېږي، مونځ هم ماتېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ولاړو په مونځ باندې یو صحابي را روانو، باران شو او د مسجد نبوي صحن کچو، نو هغه را پرېوتو، هغه صحابي ړوند، نو صحابو بعض وخاندل. د الله رسول چې مونځ وکړو، وایي د کومو کسانو چې مونځ کې وخاندل، نو دوی اودس هم راوګرځوي او مونځ هم بیا راوګرځوي. دا خلاف قیاس دی، یعنی د عقل خلاف یو خبره ده، خلاف قیاس کار دی. خو روایات پکې صحابو ډېر روایات دي. نو زمونږ په نیز باندې چې کله بنده په قهقهې سره په مونځ کې وخاندي او مونځ داسې وي چې رکوع او سجدې والی، نو دې سره اودس ماتېږي. قهقهه دې ته وایي چې بنده د خندا اواز په خپله م اوري او خوا کې ورسره څوکي هغې م اوري، یا څوک نشته خو که ونو هغه به اورېدلی په اواز سره وخاندي، دې سره دواړه. او صرف ضحک چې دی چې داسې خندا بنده وکړي چې غاښونه یې ښکاره شي او صرف دی اوري، دې سره صرف مونځ ماتېږي، اودس نه ماتېږي. تبسم چې بنده مسکي شي، غاښونه او خوله کولو نه شي، هغې سره نه مونځ ماتېږي نه اودس ماتېږي. نو بل هغه قهقهې سره، بل هغه اودس چې ماتېږي چې کله د دوو انسانانو شرمګاه بلا حایله په مباشرت فاحشه سره، دا څه ته وایي چې کله د دوو انسانانو شرمګاه بغیر د حایل نه، دا د یو بل سره ولګي، نو دې سره اودس ماتېږي. بغیر د حایل نه مطلب دا چې منځ کې څه رکاوټ نشته، یا رکاوټ شته خو داسې نری کپړه یا بل شی دی چې هغې کې د بدن حرارت او ګرموالی محسوسیږي، نو دا په نیش حساب دی، بیا به اودس ماتېږي. هغه که د زنانه او د نارینه شرمګاه وي، او که د نارینه او د نارینه شرمګاه وي، او که د زنانه او زنانه شرمګاه وي، هر انسان دی د بل انسان د شرمګاه سره د هغه شرمګاه ولګېده بلا حایله چې منځ کې څه نشته دی، یا نرۍ کپړه شته خو هغې کې حرارت او ګرموالی محسوسیږي د بدن، نو دې سره اودس دا ورسره ماتېږي. او بل چې کله بنده د زخم وغیره نه، په زخم کې چینجي شوی دی او د هغې نه چینجي راوغورځېدو، نو که په دې چینجي باندې ګند وغیره و،
نو بیا اودس ماتیږي، او کنه دا چینجي پاکو ګن پینو نو بیا ورسره اودس نه ماتیږي. الله دې زموږ او ستاسو پوهه نصیب